عصمت قانی په ملال یوسفزۍ څه نیوکه کړې ده؟ تازه امیرالمؤمنین څه فرمان کړی دی؟ طالبان څنګه مرسته شوي خوراکي توکي په دوکانونو باندې خرڅوي؟ درنو لیدونکو سلامونه. د سوله افغان یوټیوب چینل په دې ویډیو کې در سره په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لیکنې او نظریات شریکوم. نو هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او په دې اړه تاسو هم بیا خپل نظریات کولی شئ په اخره کې را سره شریک کړئ. عصمت قانی په خپله فیسبوک پاڼه باندې د ملال یوسفزۍ عکس خپور کړی دی او بیا یې ورسره لیکلي دي چې افغانان هم قحط الرجال ګڼل کیږي او هم قحط النسایي. موږ لا ټول نه یو وژل شوي. تر 40 کلن بشري قتل عام وروسته مو هم ښځې ژوندي دي هم نران. لا 40 میلیونه انسانان په دغه جغرافیه کې ژوندي پاتې یو. هم خپله نمایندګي په خپله کولی شو او هم د خپلې تراژیدۍ ویاندویي کولی شو. نړۍ د موږ د پردۍ معدې هضم شوي مړۍ نه ګڼي. نه د پاکستان مطبوعات دا حق لري چې د افغانستان نمایندګۍ مصري وبولي او نه یې د مدني خوځښتونو طبیبان دا کرامت لري چې د افغانستان تابوته نسخې ولیکي. د ملال یوسفزۍ د کور ودان وي چې د افغانو نجونو د تعلیم لپاره یواز جګ کړ، خو دا اواز دې له پاکستاني ادرس څخه نه وي. پر موږ د پاکستان له تریبون څخه د افغانستان په حق کې د کفر او اسلام غږ بد لګیږي. بلخوا پښتنه نثار وایي چې باخبر وایي دا لږ مخکې د کارتینو سره کېدو کې یو تعداد طالبانو د چین هیواد مرسته شوي خوراکي شیان په دوکاندارانو خرڅول. عیني شاهدان وایي چې ټول وسلوال کسان دي، له ډاره کس نشو ترې اخیستی. تاسو یې هم وګورئ لا به تللي نه وي. دا خوراکي مواد د خرڅولو دپاره نه بلکې د لوږو خلکو سره د مرستې دپاره راځي. که دا اوس د فساد مخه ونه نیول شي دوی به د تیرو ریکارډ هم مات کړي. دوی ان د خیرات خوراکي توکي هم وهي، نو چې د تیر حکومت په شان امکانات په لاس ورشي اوهو څه لوبې به وکړي. په ورته مهال بیا غربي هیوادونو ته د تلونکو هیوادوالو په اړه والیانو ته د امیرالمؤمنین فرمان. کوم افغانان چې د سیاسي او اقتصادي ستونزو په پلمه هیواد پرېږدي او د کم عمره ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته د تللو تکل لري، د بیلابیلو دلایلو له امله له ځینې امنیتي، اخلاقي او بشري ستونزو سره مخ کیږي، لکه د لارې په کمپونو کې له ناوړه حالاتو سره مخ کیږي چې د خپلوانو عوامو افغانانو د خفګان سبب ګرځي. د ځینو پلانونو له مخې عقاید، اخلاق او معنوي ارزښتونه له خطر سره مخ کیږي. د قانوني جواز په خاطر د اسلام او اسلامي نظام خلاف تهمت او جعلي اسنادو برابرولو ته مجبور کیږي. د دې پر ځای چې د ځینو مسلکي کسانو وړتیا د هیواد او پرمختګ په لار کې ولګیږي، هلته په عادي او سپکو کارونو مصرفیږي. په همدې اساس د ټول والیان د اړونده مسؤلینو او علماو په مرسته له هغوی سره مخامخ وویني، ستونزې دې واوري او د حل لارو په پیدا کولو دې ورسره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ دې د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي هڅې جاري وساتي تر څو چاته د ویرې اچولو وخت پیدا نشي. په ځانګړي ډول د سوداګرو، صنعتکارانو او متخصصینو د کړنو او خدمتونو په وړاندې خنډ رامنځته نشي. له تاسو ډیره زیاته مننه. دا وی ډیرې مهمې پیښې چې موږ له تاسو سره شریکې کړي. تاسو خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم په پوره حوصله لولو. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.